بسم الله الرحمن الرحیم. زما مسلمانانو ورونو، څه چې تیر شو هغه هیر شو. تیر وختونه یادول، له هغه اغیزمن کېدل او په پیښو یې غمجن کېدل ناپوهي او لیونتوب ده. ځان په زوره وژل، اوسنی ژوند او خپل بریمن هوډ بربادول دي. د عاقلانو په اند د تیرې زمانې یادول او په هغه غم او خفګان کول ناوړه کار دی. هوښیاران خلک له خپلې حافظې نه د تیرې زمانې کیسې وباسي. که دا نه وي نو د تیرې زمانې پیښې یادول سړی د بیکاري په غښتلي زنځیر تړي چې بیا ترې کله هم نشي وتلی. سړی په تیارو کې اخته کوي چې بیا په رڼا پسې ړندېږي. له دې امله تیرې ورځې تیرې دي او د راتلونکي شمیرل پکار دي. تیره زمانه اوس تیره ده او له منځه تللې. خفګانې بیرته راستولی نشي او نه یې غم راستولی شي. نو له لاسه د وتلو شیانو په غم کې ځان مه هلاکوه او د تیرې زمانې په یادونو کې ژوند مه کوه. آیا ته غواړې چې تر ورخه تیرې اوبه بیرته راستنې کړې؟ آیا دا کار امکان لري؟ آیا بیرته لمر له مغرب څخه مشرق ته راوستل غواړې؟ او آیا دا کیدونکی کار ده؟ آیا له سترګو څخه بهېدلې اوښکې بیرته سترګو ته نیستل غواړې؟ او آیا دا کار به ترسره شي؟ ته خو په دې کار خپل ژوند له تباهۍ سره مخ کوې. په موږ کې ستونزه دا ده چې د اوسنۍ زمانې غم را سره نشته. په اړه یې له هوډ نیولو او پرېکړې کولو څخه بېوسه یو او په تیرو حالاتو وخت تېروو. سره له دې که انسانان او پیریان ټول سره راټول شي، تیر حالات بیرته نشي راګرځولی، ځکه دا ناشونی کار دی او هیڅ امکان نه لري. هوا، اوبه او قافله ټول پر مخ ځي او انسان د تلو پر مهال خپلې مخې ته ګوري، شاته نه ګوري. نو ته هم د ژوند له قانون څخه سرغړونه مه کوه چې روان مخې ته یې او ګوري شاته، او یا دې مخه پرېښې وي او پر شا روان وي.